الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها صدق الله مولانا العلي العظيم وفي رواية موت العالم ثلمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. د محترم مکرم شهید اسلام، شهید قرآن، شهید ملت، شهید مذهب حنفی حضرت العلامہ فخر الاسلام والمسلمین مولانا محمد نعمان فضلی شهید تقبله الله د یو تعزیت په مناسبت باندې غواړم چې یو مختصره خبره وکم. الہ العالمین دی د شهید فضلی صاحب شهادت په هغه اعلی درجو کې قبول کی. الله جل جلاله دی د هغه اسلافو، نیکانو، انبیاو، شهداو سره په جنت الفردوس کې هغه اعلی مقام ورته منتخب کی. کورنۍ ته د شهید فضلی نعمان تقبله الله او د هغه شاګردانو، د هغه مخلصانو ته مدا پیغام دی چې الہ العالمین دی موږ او تاسو ټولو ته نعم البدل او خلف راکي. دا ورته وایو چې دا غم یوازې ستاسو غم نه دی، دا غم د شهید نعمان فضلی دا د یو خاص فرقې دپاره نه دی، دا د یو خاص کورنۍ او د یو خاص شاګردانو دپاره نه دی، بلکې دا د ټول مسلمانانو پر سر باندې تپل سوی غم دی. دا د ټول حنفیت او د ټول اهل سنت والجماعت د عقیدې او د مسلک او د مذهب سره تعلق لرونکو دپاره یو غم دی. الہ العالمین دی موږ تاسو ټولو ته نعم البدل راکړي، الله دی اجر عظیم درکړي. خو دا د قیامت علامه ده. د قیامت علائمو کې یوه علامه د قیامت دا ده چې علما به پورته کیږي، نیکان خلک، اشراف خلک، هغه به د مځکې څخه ټولیږي، د بدان خلک او د کمزوري خلک به پاتېږي. د سورة الرعد کم آیت کریمه چې ما ستاسو مخکې تلاوت کی، الہ العالمین فرمایی اولم یرو انا نأتی الارض ننقصوها من اطرافها. آیا نګوري دا کافران الہ العالمین وی چې کله زموږ حکم ومځکې ته راسي، موږ مځکې ته راسو مراد ځینې حکم دی، او ننقصوها من اطرافها. حضرت عبدالله ابن عباس حبر الامه رضی الله تعالی عنهما هغه مبارک فرمایی د اطراف څخه مراد اشراف دی، علما ځینې مراد دی. الہ العالمین وی کله چې زموږ حکم ځکې ته راسي نو موږ علما د مځکې څخه پورته کو، هغه اشراف د امت چې علما دي هغه ایسته کو. دا د الہ العالمین عذاب دی، دا د قیامت علامه ده. د عالم قتل، د عالم مرګ دا د امت دپاره یو لو اوبا ده. دا په اسلام کې یو غټ کنډو دی. موت العالم ثلمه په اسلام کې یو داسې کنډو دی چې د دې کنډو ډکېدل بیا ډېر ګران دی، بیا غیر څخه د بل داس نیک عالم بل څوک دا کنډو نسي ډکولی. نو بیا هم شهید نعمان فضلی تقبله الله ته الہ العالمین یو لو درجه ورکړل. الله جل جلاله شهادت ورکوي. د شهیدانو کرامات، د شهیدانو فضیلت قرآن و حدیث باندې ډک دی. دا زموږ او زموږ د مشرانو د اسلافو لار ده. دا یوه نوې خبره په اسلام کې نه ده، ځکه د غم خبره نه ده. د دې خبره نه ده چې موږ غم ډیر باندې وکړو، په دې خاطر باندې چې دا په اسلام کې نوې خبره نه ده. دا د صحابه مبارکانو د دور د خلفای راشدینو د هغه څخه راوروسته زموږ د اسلافو مشرانو دا قربانۍ باندې موږ او مسلمانان ټول امخته یو، خاص کر احناف د اهل سنت والجماعت د عقیدې او د مسلک خلک علما، هغه د دې قربانۍ سره ولد دي، دشمنان دي په دې خوشحاله کیږي نه. هلاکت و تباهي او بربادي هغه چاته ده چې چا دا کار وکړي، چا چې دا قرباني ورکړل هغه دپاره خوشحالي ده. زه خو وایم که دا کار د جهاد دشمنانو، د وطن دشمنانو، د یهودو غلامانو کړي نو تبا لهم، هغو ته زه وایم چې ستاسو دپاره د هلاکت وي، مه خوشحاله کیږئ. قسم دی جهاد د شهید نعمان فضلی په شهادت باندې نه ختمیږي. د وطن دفاع، د اسلام دفاع، دا د هغه په شهادت باندې تاسې مه خوشحاله کیږئ.
په زرګونو علما مر شهیدان ورکړي دي، په زرګونو به نور پیدا سي، نور به شهیدان سي، چې در څو د الله کتاب قرآن نه وي ختم سوی در هغه ساعته جهاد او اسلام نسي ختمېدلی، او د الله د کتاب د قرآن ختمېدل غیر ممکن دي، ځکه اله العالمین وعده د حفاظت کړې ده، نو د جهاد ختمېدل او د اسلام ختمېدل هم غیر ممکن دي. په دې خوشحالي مه کوئ، دا به نور داسې شهید نعمان غوندې خلک وروزي. او که چیرې دوی د غوښتنه دا کار خوارجو کړي، د اسلام او د مذهب دشمنانو کړي، د حنفیت دشمنانو کړي، د اهل سنت والجماعت د عقیدې دشمنانو کړي، نو فعلیهم الخسران والوبال، پر دوی دم هلاکت وي. دی هم مذهب او دا دین او حنفیت او د اهل سنت عقیده دا د شهیدانو د علماو په شهادت نسی ختمولی، ځکه والله متم نوره، الله خپل دین خپل پر کوي، ولو کره الخوارج، کې خوارج بد ګڼي که ارڅه کوي هغه د دې کار دی، اله العالمین به خپل دین ختم ثابتوي، الله به خپل دین در پای رسوي. نو په دې نه د مذهب دشمنان خو به دي خوشاله کیږي، نه د جهاد او د اسلام د یهودو غلامان خوشاله کیږي، دا دواړه سره یو دي. چیرې چې د مذهب دشمن دی، چیرې چې د اهل سنت د عقیدې دشمن دی، هغه د جهاد هم دشمن دی، چیرې چې د مذهب د اهل سنت او د حنفیت دشمن دی، هغه د یهود دوست دی، هغه د علماو دشمن دی. دا کار دا برازي دې ته به موږ ان شاء الله نور هم قوي کیږو. یقین اومنئ د الله په ذات مقسم چې د هر عالم د شهادت واور نور مو ایمان او جذبه قوي کیږي، نور د خپل خدمت ته متوجه کیږو، په دې بیریږو نه په دې باندې پروا کوو. زما ملګرو ته ویل مال چې شهید نابغه غلام حضرت غلام تقبله الله شهید سو، نو خلکو به دا ویل چې یاره څوک نسته ولاړل، اله العالمین داسې نور خلک پیدا کړل چې الله بلاکیف د دې دین او د مذهب خدمت ځینې واخیستي. اوس شهید نعمان فضلي تقبله الله ولاړي، هم به اله العالمین نور خلک پیدا کړي، الله به د دین او د مذهب خدمت ځینې واخلي. اله العالمین ته ګرانه نه ده، البته د خپل مذهب د علما او د حنفیت او د خپل مسلک د اهل سنت د ټولو علماو څخه غوښتنه ده چې د الله په خاطر باندې هر سړی د ځانه شهید نعمان فضلي جوړ کړي، هر سړی د خدمت ته د دین او د مذهب ته خدمت وکړي، کوشش وکړي، هر عالم پر خپل ځای باندې خپل عقیدې او خپل مذهب ته. موږ مذهب د شهید نعمان فضلي دپاره نه پیژندی، نه موږ داسې و چې مذهب بس که هغه ولاړي نه موږ مذهب، یا موږ مذهب د مذهب په خاطر پیژنو، خو دی چې حق بولو د ده حقانیت د مذهب په خاطر باندې پیژنو، چې دی د مذهب سړی و، د دین سړی و، د مذهب غاویر و، د اسلام غاویر و، د ده حقانیت د مذهب په خاطر پیژنو، د ده په تک سره مذهب نه ختمیږي. نو علما دې داسې نه کوي چې اوس دا یو شهید سو بس نو موږ مذهب پرېږدو، یا مذهب ته به نور متوجه کیږو، نور به د مذهب سره د اهل سنت د عقیدې سره تعلق ډېرو، نور به د هغه سره خدمت ان شاء الله کوو. البته خاص کار مې د ټولو علماو څخه غوښتنه ده، خاص مې د اسلامي امارت د مجاهدینو علماو څخه دا غوښتنه ده چې ګورئ چې کوم خواخوږي امارت اسلامي ښکاره کړې ده، د هغه منندوی یم، د هغه شکرګزاره یم، خو دا مې غوښتنه ده چې دا قول په عمل بدل کړي، د خپل علماو دفاع وکړي. قسم دی دغه علما دي چې نن امارت در دا ځای راورسوي، دغه علما دي چې نن یهودو ته تباهي ورسوله، چې یهود یې هلاک کړل، یهود تباه سول، یهود شرمنده سول، نن چې امریکا شرمنده ځي د دغه علماو، واحد د دغه علماو برکت دی. نو دا د دې علماو دفاع دا خاص کر پر هر حکومت، خاص پر امارت اسلامي باندې دا واجب و فرض ده، ځکه کوم سنگر آباد دي په دغه علماو دي، کوم مدارس آباد دي په دغه علماو دي، که د امارت د نظام تحفظ او حفاظت یې کړ دي دغه علما یې کوي، کوم منبر آباد دي په دغه علماو دي، کوم د کافر خلاف اواز پورته کړی دي دغه علماو پورته کړی دي، کوم مجاهد و سنگر و دفتر آباد دي دغه علماو برکت دی. نو باید خاص کر امارت اسلامي د خپل علماو حفاظت ته پوره متوجه سي او کوشش د دې ډیر وکړي. دشمنان غواړي چې زموږ علما د مابین ځای سي او د علماو په مابین کې تفرقې راولي. د مذهب د علماو سم اخري غوښتنه دا ده چې ګوره موږ دشمنانو په دا نامه سره تقسیم کړي چې ته قادري یې، زه نقشبندي یم، ته صیفي یې، ته فلان یې. موږ داسې ټول ګوره چې د هر طریقت او د هر مسلک او د هر مذهب سره تعلق لرو، چې عقیده یې د اهل سنت والجماعت وي، هغه ټول سره وړون یو. هغه که په هر طریقت کې وي، دا تفرقې دا په نن په موږ کې دشمنانو اچولي دي. دا څوک چې دې خبرو ته پوک ورکوي چې دا صیفي دي، دا فلان دي، دا قادري دي، دا نقشبندي دي، دا د پوک والا ټول د بل توتیان دي، دا د بل چا په خولو کې دا خبرې ورکړي دي. دا د بل توتیان دي غواړي چې خپل مذهب علما سره وجنګي، چې چا عقیده د اهل سنت والجماعت عقیده وه، د حنفیت د مذهب سره د صوفیه او د لارې سره تړلی و، هغه چې په هر نامه یې موږ باید چې ورور وبولو، موږ باید چې د هغه سره خواخوږي اعلان کړو. لهذا زه د خپل ملګرو، د خپل ادارې، د خپل ټولو احنافو، د خپل مذهب د علماو د خوا څخه چې زموږ سره متعلقین دي، د ټولو د خوا څخه د شهید نعمان فضلي رحمه الله تقبله الله و شاګردانو کورنۍ ته تسلیت ورکوم
او دا ورته وایم چې موږ مو ملګري یو پر هر میدان که هر څه قرباني وای انشاءالله موږ مو ملګري یو خوابدۍ به نه کوي او د ده د دشمنانو او د مذهب دشمنانو تر ټولو ته مې د دې څخه بیا چیلنج دی چې په دې باندې ستاسې سترګې نسي خونه کي انشاءالله چې کومه مقابله مو شهید نعمان فضلي کول د هغه څخه انشاءالله د چنده مقابله به د دې علماو څخه غواړي اول موږ ورته تیار یو د الله په فضل سره دا به زموږ تاسو د ټولو خواخوږي وي ټولو علما به چې خپله خواخوږي سره اظهار کو د مذهب ټول علما د بې مذهبه خلک د دین دشمنان دي هلاک وي تباه دي وي برباد دي وي لکه څنګه چې شرمنده دي دغه کار ستاسې د ناکامۍ دلیل دی چې تاسې د میدان خلک نه یست ناکامه یست ځکه مو دا کار دی اللهم هل بلغت